یو سړی صدقه وکي په عام مسکین نو دته یو اجر میلاوي او چې کله دې صدقه وکي په رشته دار نو دته 2 اجر میلاوي. یو د صدقې اجر شو، یو د رشتې د پالنې اجر شو، نو دته 2 اجرونه میلاوي. نو پکار د چې که سړی صدقه کوي نفلی وي یا واجب صدقه وي چې رشتہ داری محتاج او غریبی نو پکار د چې شروع د خپل رشتہ دار نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل یو پیره او فرمایل وی د عباس رضی الله تعالی عنہ په ځای به زکات زور کو، دا زما تر دی، دا زما د پلار نسل دی. قال النبی صلی الله علیه وسلم عم الرجل سن و ابیه، نبی علیہ السلام فرمائی تر د سړي دا په مثل د پلار دی. نبی علیہ السلام د تر یو عجیبه مثال پیش ک لکه د سړي یو تروي یوی پلاری یوی تری نو د دواړو جهانو سردار او فرمایل وی د دې مثال دسې دی چې یو تنوي او یو تنه 2 سانګي وکي، تنه یوی او سانګي 2 نو دسی سړی نیکوي او آغا 2 زامن وینو، یو ستا پلار شو یو دی ترش، نو دا د یوی تنی سانګي دی د دواړو جهانو سردار او فرمایل ترو پلار دا د یوی تنی سانګي دی، یو تنه دا او د اغي سانګي دی چې ستا ترونه 2 دی نو د یوی تنی 3 سانګي شوی، یو ستا پلار شو 2 دی ترونه شول. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا عباس رضی الله تعالی عنہ په ځای به زکات ورکم، دا زما تر دی او دا زما د پلار شاخ دی. نو رشتہ دار ته وی ورکړه کوي، کوشش دا کوي چې کستا حق چاته پاتې شي خیر دی، خو چې پتا د چا حق پاتې نشي. مونږ اخرت یاد نه ساتو، که مونږ اخرت یاد ساتلې نو مونږ به دا فکر کو چې په ما د چا حق شته که نه، ځکه قبر کې چې تا کیدي نو ستا نه دا تپوس نه کوي چې ستا پلانکي ته حق وتا ته هغه ولې نه اخیست، تا ولې خپل حق پرېښی دی، ستا نه به تپوس کیږي چې په تا د پلانکي حق وتا هغه ولې نه دی ورکړی. زمونږ اخرت نه دی یا کنې دې عدالت ته وخېږئ، دا وکلا ټول کې نه وی وکیل